سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. د هندي سینما تجربه کار فلمي ستوری امیتابھ بچن وایي په هیڅ مذهب نه یم. دا چې امیتابھ بچن په بالیوډ کې کوم مقام لري ټولو ته معلومه ده. پخواني او اوسني ټول اداکاران یې له تجربو ګټه اخلي. تازه په خپرېدونکي پروګرام کون بنېګا کروڑپتی داسې خبرې کړي چې د تالار ناست ګډونوال او د خپرونې مینوال یې حیران کړل. نوموړی وایي نوم یې بچن د هیڅ کوم مذهب پر بنیاد نه دی ایښودل شوی. نوموړي زیاته کړې چې په پیل کې نوم سریو استو و، مګر ښوونځي ته د شاملېدو پر مهال یې پلار ورته نوم بچن کېښودم چې تړاو یې د هیڅ مذهب پورې نه دی. دی وایي کله چې د احصایي مامورین هم کور ته ورغلي وو نو ورته یې ویلي وو چې کوم مذهب نه لري او دا یوازې هندوستانی دی.